بسم الله الرحمن الرحیم. د زیار یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د ماکرو اکنامکس د یو نوي لیکچر سره زه تاج محمد تمکین یو ځل بیا تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. پرون د پبلیک فاینانس یا د عامه تمویل په لومړني برخه باندې موږ وغږیدو چې هغه پبلیک ایکسپینډیچرز وو یا عامه مصارف وو چې حکومتونه د خدماتو د ترسره کولو او همداشان د مختلفو سهولتونو د رامنځته کولو لپاره مصارف کوي، لکه د دفاع په اړوند همداشان نور مختلف کارونه چې هغوی کوي مصارفو ته اړتیا لري. په ننني درس کې موږ په پبلیک ریونیو باندې غږیږو. پبلیک ریونیو د دولت عوایدو ته وایي، عامه عواید چې موږ ورته وایو. د کوم کارونه چې پرون په پبلیک ایکسپینډیچرز کې موږ یاد کړل، د دې ټولو د ترسره کولو لپاره دولت مجبوره ده چې عایداتي منابع پیدا کړي او همداشان د عایداتي منابعو د راټولولو څخه دولت لپاره عاید جوړیږي. تاسو وګورئ په افغانستان کې عموما کلنۍ بودیجه زموږ 9.5 میلیارده شاوخوا ډالري، نو په همدې اساس باندې افغان حکومت هڅه کوي چې د دې لپاره مدارک پیدا کړي. اگر چې اکثریت کوشش دا کیږي چې د خپلو داخلي عوایدو څخه بودیجه تمویل کړی شي، مګر متاسفانه چون زموږ هیواد یو پسمانده هیواد ده، یو بیکورډ اکانومي موږ لرو، نو په همدې اساس باندې موږ نشو توانېدلی چې 100% ټول هغه عواید د داخلي منابعو نه تمویل کړو یا راټول کړو چې زموږ مصارف پوره کړي. نو یو څه اندازه موږ کومکونه هم اخلو د نړیوالو ټولنو نه. نو موږ وایو چې پبلیک ریونیو په اصل کې د حکومت عوایدو ته وایي چې د خپلو کارکردونو د ترسره کولو لپاره یې لټوي او راخلي. نو هر حکومت د خپل کلني مصارفو د پوره کولو لپاره پیشبیني کوي او همداشان مختلف مدارک او منابع پیدا کوي چې دغه مصارف تمویل کړی شي او د حکومت کارونه پر مخ لاړ شي. د حکومت عواید په 3 برخو باندې موږ ویشلی شو. یو ریونیو فرام پرایویټ انکم ده یا د شخصي عوایدو څخه د حکومت تیاریدونکي پیسې، بل ایریګولر ریونیو ده بې قاعده پیسې چې موږ عواید چې موږ ورته وایو، او بل سټیټ اونرشپ د دولتي ملکیتونو څخه د عوایدو لاسته راوړلي چې اوس هر یو په تفصیل سره پرې خبرې کوو. د شخصي عوایدو نه یا پرایویټ انکم نه چې حکومت کم عواید لاسته راوړي هغه 3 لارې دي. یو د مالیاتو لاره ده چې د ټیکسیشن لاره ده، د دې نه حکومت عواید لاسته راوړي. بل چې د فیسونه دي چې د حکومت د مختلفو خدماتو په مقابل کې ترلاسه کیږي، او بل پرایسز دي یا د قیمتونو له لارې نه هم حکومت خپل عواید لاسته راوړي چې اوس پرې ګډیږو. مالیه یوه جبري تادیه ده چې پرته د کومې معاوضې څخه خلک په دې باندې مکلف کیږي چې حکومت ته تادیه کړي، یعنې یو کمپلسري پیمنټ موږ ځکه ورته وایو. کمپلسري په دې ورته وایي جبري تادیه چې که حکومت تا نه مالیه وغواړي، که هغه مالیه بر عایدات وي، مالیه بر خانه یا مختلف قسمونه د مالیاتو وي، نو ته ورته نشي ویلی چې ته زه دا مالیه ولې درته درکړم، نو هغه په یوازې کې ترې کار نشي غوښتی، ځکه چې دا د حکومت جبري تادیه ده چې د یو هیواد په باونډریز کې چې څوک اوسیږي نو هغه به څنګه کوي، تادیه کوي. نو په همدې اساس باندې خلک مختلف قسمه مالیات چې وروسته بحث هم راځي د مالیاتو په شکل باندې حکومت ته پیسې ورکوي، او د یو حکومت د عایداتي منابعو تر ټولو ستره منبع چې ده ټیکسیشن نظام ده یا مالیاتي نظام ده چې د مالیې له لارې حکومت پیسې راټولوي. عموما موږ تاسو 2 قسمه مالیات په 2 کټګوریو باندې ویشلی شو. یو مستقیم یا مالیات دی یا ډایرکټ ټیکس ده چې د هغې مالیې تادیه کوونکی او همداشان حامل یو کس وي. مثلا زما معاش ده، زما د معاش نه حکومت پیسې ګرځوي، نو بوج هم په ما راځي او تادیه یې هم زه کوم. انډایرکټ ټیکس هغه ده چې تادیه کوونکی یو څوک وي ولې بوج په بل چا راځي، لکه مثلا زموږ تجاران په اموالو باندې مالیه ورکوي، خو هغه مالیه دوی د خپل جیبه نه ورکوي بلکې هغه د اجناسو په قیمت باندې ور اضافه کوي او زور یې عام ولس ته وځي. نو مالیه لومړی ستره منبع ده چې د حکومت د عایداتو باعث ګرځي او د حکومت د عایداتو لپاره تر ټولو ستره منبع ده. دوهم فیسونه دي. لکه د مثال په توګه موږ په صحت عامه کې چې معاینه کوو، د ډاکټر دولتي صحت عامه کې البته موږ فیس ورته ورکوو، یا د مثال په توګه موږ مکاتبو کې فیسونه ورکوو، یا مثلا د ډریورۍ لایسنس موږ اخلو 900 یا 500 افغانۍ تحویلوو. نو د فیسونو له لارې هم حکومت ته زیات عواید لاسته راځي او همداشان دغه عواید په کال باندې
په پریلیمینري توګه یا په ابتدایي توګه باندې پیشبیني کیږي او د همغو عوایدو په اساس باندې بیا مصارف هم ټاکل کیږي. د بودیجه هم موږ او تاسو ویلي دي چې دا یو فاینانشل پلان ده چې پکې د یو کال یا د یوې مالي دورې لپاره عواید او مصارف دواړه پیشبیني کیږي تر څو د کال په اوږدو کې د ستونزې سره مخامخ نشي. نو فیسونه دوهمه غټه مرجع ده چې د حکومت د عوایدو په برخه کې مهم رول لري. دریمه برخه پرایسینګ سیستم ده چې مثلا موږ د حکومتي هوایي شرکتونو د خدماتو نه استفاده کوو، ټیکټ یې اخلو، یا د مثال په توګه د ټلیفونونو دولتي ټلیفونونو نه استفاده کوو، یا د مثال په توګه د پوستخانې یا ډاک د سرویس نه استفاده کوو، د هغې په مقابل کې پیسې تادیه کوو چې دا هم د حکومت لپاره د عوایدو یو تر ټولو ستره منبع ده او حکومت هڅه کوي چې د دې لارې نه هم زیاتې پیسې یا مدارک لاسته راوړي. بل ایرریګولر ریونیو ده چې په دې کې عموما د حکومتونو لپاره خیراتي پیسې یا ډونیشن یا ګرانټ موږ وایو پکې راځي، همداشان په دې کې جریمې هم راځي، پینلټیز اینډ فاینز کوم چې لګیږي. عموما په نړیوال اقتصاد کې موږ لولو چې قوي هیوادونه د ضعیفو هیوادونو سره مرسته کوي او د ډونیشن یا ګرانټ په شکل باندې ورته پیسې ورکوي. د 2001 نه تر 2020 پورې افغانستان ته هم ډېر ګرانټونه ورکول شوي دي. یعنې ګرانټ هغه پیسې دي لکه چاته چې موږ په همداسې پرته د دې نه چې بیرته یې ترې وغواړو ورکړو د خیرات په شکل یا د مثال په توګه د مرستې په شکل یا د کومک په شکل، هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ. نو دا هغه ایرریګولر ریونیو ده چې حکومتونه لاسته راوړي د نورو حکومتونو څخه، یا په داخل د یو هیواد کې یو قوي تجارتي مرکز ولایت چې د بل ضعیف سره مرسته کوي. دا هم په نړۍ کې رواج ده، البته په پارلماني سیسټمونو کې دغسې مرستې یا دغه ډونیشنونه عموما د اکنامک ډیولپمنټ او اکنامک گروت لپاره کیږي او همداشان د دې لپاره هم موږ ویلی شو چې د هغو حکومتونو چې پسمانده اقتصاد لري یا بیکورډ اکانومي لري، هغوی لپاره دا یوه ستره منبع ده د خپلو کارونو د ترسره کولو او د خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر باندې. جریمې هم موږ مخکې وویلې چې په دې کې ایرریګولر ریونیو کې هم موږ سره ډونیشنونه راځي، هم موږ سره فاینز یا جریمې راځي. کله چې څوک د قانون څخه تخلف وکړي یا سرغړونه وکړي، مثلا ترافیکي اشارې مراعات نه کړي، نو د هغې په مقابل کې هغوی جریمې تاویلوي چې دغه جریمې هم د حکومت د عوایدو حساب ته ځي او د حکومت د عوایدو لپاره یوه ستره منبع ده. په افغانستان کې د عوایدو حساب 85% یا 50 یا 530 غالبا دا د مصروفیت اکاونټ ده. د حکومت چې څومره عواید دي همدې دولتي اکاونټ ته ځي او د دولت په عوایدو کې دا جمع کیږي. نو په همدې اساس په ایرریګولر ریونیو کې موږ کولی شو چې پینلټیز یا فاینز هم راواخلو، یا جرایم چې د جرایمو په مقابل کې چې څوک جریمه کیږي یا د قانون څخه تخلف کوي، مثلا ترافیکي اشارې واخله، د هغې په مقابل کې جریمه چې تادیه کیږي هغه د حکومت حساب ته ځي او د حکومت د عوایدو یوه برخه ګرځي. بل دولتي املاک دي. حکومتونه اکثر وخت داسې کوي چې خپل املاک یا ملکیتونه، کورونه، تعمیر، ځمکه خرڅوي، په کرایه باندې ورکوي او یا همداشان د استفادې لپاره په خلکو باندې اجاره ورکوي، عامو خلکو ته، تجارانو ته، کاروبارونو ته بانکي سرویسونه ورکوي، ریلویز نه استفاده کوي. د دې په مقابل کې د دغه دولتي املاکو په مقابل کې چې کومې پیسې لاسته راځي، نو دا هم د حکومت د عوایدو یوه ستره منبع ګرځي او د حکومت لپاره یوه ستره جامع منبع ده. ډیره مننه. تاسو کولی شئ چې یا لیکچر نوټ چې په سکرین کې کوم نمبر د واتساپ تاسو ته ښکاري د هغې نه یې واخلئ. تر بیا پورې د خدای